السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. درنو لیدونکو، نن د اسلام دوی منتبلاوي زده کوو چې یوې ته ایمان مفصل وایي او بلې ته ایمان مجمل وایي. نو د دې دواړو منتبلاو زده کړه زموږ او ستاسو لپاره ضروري ده چې زده یې کړو. نو راځو اول ایمان مفصل زده کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. اوس راځو د دې منتبلا مطلب او معنا زده کوو چې د دې څه معنا ده. آمنت بالله، ما ایمان راوړی دی پر الله جل جلاله باندې، وملائکته او د هغه پر ملائکو باندې، وکتبه او پر کتابو باندې، ورسله او پر رسولانو باندې، والیوم الآخر او د آخرت په ورځ باندې، والقدر او پر اندازه، خیره د خیر، وشره او د شر، من الله تعالی د طرف څخه د الله تعالی، والبعث بعد الموت پس له مرګه ژوند حق دی. مننه. teachteam.online ستاسو د خوښې زده کړې ستاسو په خپل کور کې.